مننه وروره مننه ژوندی اوسې والا بس زیره دې راباندې وکړو وروره نور څه خو د وس نه لرم یو کارت به درته درکړم وروره دا بس په شیرینۍ کې وروره ها د ریبا کارت په شیرینۍ کې وروره بس چې ما باندې زیره وکړو ډېره زیاته شیریني در باندې وخورم ځکه غټ زیری دی ورته پوه شئ زما نوم خیبر ولی دی تقریبا زما یو 15 کاله شپږ کاله کېږي چې زه دا کارتونه خرڅوم یعنې د شپې کارتونه خرڅوم او د ورځې کرکټ ته ځم اکیډمۍ ته ځم زما کرکټ سره ډېره زیاته مینه ده که ما خپله د انډر 19 ټریل ورک او ټریل ورک دې کې د 19 کوچ زما بیټینګ خوښ شو زه 19 کیمپ ته ور واچولم ډېر زیات خوشحاله یم ځکه چې وړ کپ او ایشیا کپ نن سبا په افغانستان کې تقریبا په څومره خلکو کې وړ کپ او ایشیا کپ ته راتګ ډېر زیات مشکل دی نن خو مې والا کار نه و نن مې تقریبا یو کارت خرڅ کړی دی خو د خوشحالۍ د لاسه داسې ویم چې لکه نن مې 6 لک روپۍ ګټلې دي یوه شپه باندې زه کارتونه مې خرڅول یعنې ډېر تر 11 بجو پورې دلته ولاړم یعنې هغه شپه ماته ډېره دغه وه ځکه چې یو کارت مې نه خرڅ کړی یعنې نه مې کوم روپۍ کړې وه نه مې کوم کارت خرڅ کړی یعنې دې ځای نه تر کوره پورې زه په پښو ولاړم دغه اورور چې زموږ ملګری دی او زما دکان مخ ته کارټونه خرڅوي یعنې په دې غریبۍ کې یو خواري کړې ده زیار یې ښکلی دی نو دا مطلب د کرکټ بورډ له خوا نه په انډر 19 کې او ایشیا کپ ته واخیستل شو نو دغه کیک موږ د دې په خوشحالۍ کې کټ کوو او زه خو ګورم زما دکان مخ ته ولاړي تمام ورځ خپل غریبي کوي بیا د دې ترڅنګ خپل کرکټ هم کوي الله ورته استعداد ورکړی دی کرکټ بورډ څخه خاص مننه کوم ځکه چې ما کې یعنې زه واقعیت ورسره کې وو ځکه زه ایشیا کپ او وړ کپ ته واچولم بس شکر دی ښه تېره شوه قسم دی که مې د شپې خوب کړی په خدای که مې کړی خوب خوشحاله څه چې بیخي نو زدګۍ مه خدای سبا کې صرف کور کې ټول والا به داسې و چې ولا که کور کې چا ټکی خوب کړی خدای ته چې لاړم دې زه مور مې قسم دی ژړل راته د خوشحالۍ نه داسې والا بیا خو ما ته خو بیخي خپله ژړا راته دا زموږ اکیډمۍ ده تقریبا زه سهار نه راځم دلته پریکټس کوم تر ماښامه پورې د کرکټ بورډ څخه ډېر زیات خوشحاله ځکه چې تقریبا موږ ته یو میاشت کیمپ موږ ته پلار اچولی و چې موږ سره کوچیز و تقریبا یو میاشت موږ سره ډېر زیات خواري وکړه او موږ باندې ډېر زیات کوشش وکړو ځکه چې راتلونکي ایشیا کپ او وړ کپ لپاره تیاری ونیسو هغې لپاره موږ باندې ډېر زیات کار وکړو د کرکټ بورډ څخه ډېر زیات خوشحالې نو ایشیا کپ او وړ کپ د تقریبا ډېر وړوکی کرکټ نه د ډېر غټ کرکټ ده انشاءالله ما ورته امادګي نیولې ده او انشاءالله زه به د خیره پرفورمنس پکې کوم هم ځان لپاره هم د ټیم لپاره هم د افغانستان لپاره ماشاءالله خیبر خو ډېر ښه پلیر ده او د ډېر وخت نه کېږي چې موږ سره د اکیډمۍ کې د ختیځ رحولات ختیځ کرکټ اکیډمۍ کې ډېر وخت نه موږ سره پریکټس کوي او دا وړوکی او ډېر وړوکی د پریکټس ته راتللو موږ سره د میچونه کول زما نوم شاکر د خیبر ورور یم دلته راځم سهار نه تر ماښام پورې رشکې ډکوم 15 روپۍ باندې رشکې ډکوم موږ بیګا دومره خوشحاله وو قسم دی چې بیګا هم ژړا کوله چې دا وګوره خدای پاک زموږ یو ورور یو ځای ته خو ورسوه موږ داسې خوشحاله وو چې بیخي د خوشحالۍ ته موږ باندې اختر داسې خوشحاله وو خیبر تقریبا داسې وی چې 8 کاله مخکې کرکټ شروع کړی کوو نو یو څو ورځې مخکې ما ورته وویل مالوال لکه دې اقتصادي حال ته ګوره او هغه بیچاره به چې راغی د شپې به یې کله لاس خو کله به یې خپه خوږو کله به ورته ما غوړوله کله به مې ورته مور لاس به کله به لاس ماتو کله به یو ځای خوږو بېګا چې کله موږ خبر نه وو تره زامن هم زنګ ووه زما ورور ته وایي والکه څنګه چل دی خیبرۍ په ټیم کې راغلی دی څنګه چل دی خیبرۍ په ټیم کې راغلی دی مبارک دی مبارک دی
ما هغې وخت کې زما خو لا څه کې غونډ کورنۍ کې زما مور په جړی شروع کړله چې موږ دومره غریبانان یو موږ دومره د نصیب او قسمت بس د قسمت معاملې دی بس هغه د الله پاک په ټینګ کې راوست